پاکستان مخکې جوړ شوی دی که فوج مخکې راغلی دی آیا په دې ملک کې د فوج بغیر اسمبلی دننه جوړه شوې ده آیا په دې ملک کې د فوج بغیر دننه وزیر اعظم راغلی دی آیا په دې ملک کې چې په سیاسي پارټیانو کم بندیز لګېدلی دی د فوج بغیر شوی دی آیا چې نن تا پر پی ټي ایم کم از کم 3 کسان موږ دلي یو چې زه یم نور باچا دی زبیر شاه آغا دی فور شډول کې یو په خیبر پښتونخوا کې 1500 او 2000 کسان په پور شډول کې اچولي دي ډېرې گرفتاره کړي دي آیا دا د فوج بغیر تی کولی سي آیا دا چې د فوج بغیر یو ټرانسفر کولی سي آیا دا چیف سکریټري د فوج بغیر یو کار کولی سي آیا دا مفتي سرفراز صاحب چې ناست دی د فوج بغیر یو کار کولی سي آیا دی فوج نه دی راوستلی آیا برای چې دا کم بل پاسو چې دا د خلکو د عدلیه چې د کم دشمني والا دا د فوج بغیر چا کولی سواله آیا تا چې کم خلک اوغوا کړي ولو دا د فوج بغیر چا کړې ده آیا په ارنایي کې چې کومه بته اخیستل کېږي دا فوج نه اخلي آیا کم خلک چې ټارګټ کېږي دا و فوج ته نه دي معلوم او فوج یې نه کوي آیا چې دلته کم اوغوا ده دا فوج نه کوي آیا چې دلته کم بندیز دی پر معاشي قتل عام دی پر بلوچ او پر پښتو په دې کې د فوج لاس نه دی دا ګردي چې درته وایم دا در ساره پورې د دې یو داستان دی